السلام علیکم دوستانو څه رقم چې تاسو ته ویل چې زه نن تاسو ته د انیف اکاونټ دا خیم چې څه رقم انیف اکاونټ جوړیږي څه رقم استعمالیږي کم کارونه پکې کولی شو او څه رقم یې کولی شو. دوستانو ما تاسو ته په ټیک ټاک او انسټاګرام کې ویلو چې ما تاسو ته یوټیوب کې ویډیو اچولې دغه دوستانو مستقیم چې رالی ګوګل ته به راشئ. دوستانو ګوګل ته مغه ګوګل کروم چې ورته وایي دوستانو دلته به ولیکئ انیف. ګورئ اسانه ته وایم لکه انیف اکاونټ د خو تاسو خالي انیف ولیکئ داسې تاسو ته به یو صفحه خلاصیږي. ګوره دغسې یو صفحه به تاسو ته خلاصیږي تاسو به لږ انتظار وباسئ ځکه انټرنټ پورې مربوط ده. په دې اکاونټ په دې کې به دغه اول انتخاب کوئ. ګوره اتخانجه اون فرانس دا به انتخاب کوئ. ګورئ کله چې دا انتخاب کو نو تاسو ته به دغه انیف اکاونټ دغه خلاصیږي. دوستانو دلته زه څو شیان تاسو ته تشریح کوم. ګورئ په انیف اکاونټ کې کوم کارونه کولی شو. هغه مهم کارونه چې تاسو پورې مربوط ده دوستانو هغه ګورئ تتخ وایاج ده. صحیح شو تتخ د وایاج ده demande de peut-être numéro sans étranger یعنی کارت سجوق غسیپیسی د خلاصیږي دغلته دومان ورته کولی شي. دوستانو دغه دکلارې شانجمو دوستانو ستا په سوپژون کې چې کوم تغییرات راغلي دي هغې دپاره تاسو کولی شئ پرفکتور د لارې خبره کوي. دوستانو جي دومان رنوول تدخل سجوق دغلته کارت سجوق دپاره دومان کولی شئ. بخښنه غواړم ما دلته ویلي صحیح دغې کې دومان کولی شئ او دغه جي دومان لا ناسیونالټي فرانسې که نه زه غواړم چې لکه نشنلټي دپاره دومان وکړم خو دا ټول کارونه دلته کېږي. او یاد کو ساتئ چې کله چې ماشومانو دپاره پاسپورټ دپاره دومان کوو نو هغه تاسو خپل اکاونټ کې کوئ. دغلته همدغسې کې خپل اکاونټ کې ورته دغه کوئ دومان کوئ دلته به کېږي. ښه دوستانو دلته پاس کله که تاسو دغه انیف اکاونټ په ایمیل او ستاسو کارت سجوق کې چې یو نمبر ده ستاسو کارت سجوق نیمو خانجې چې ورته وایي په هغې باندې جوړیږي. دوستانو ګورئ دلته ویلي دي بوزان دیت که چېرته تاسو کومک ته اړتیا لرئ نو دغلته دا ټولې دا زما خبرې چې زه کوم دغلته یې درته تشریح کړي. دوستانو نو کانټکټې که چېرته تاسو نه ایمیل ایریږي یا پاسورډ ایریږي او تاسو ته بیا انیف اکاونټ هېڅکله به نه خلاصیږي خو یو لاره شته دی چې دغه لاره به ګورئ دغلته نو کانټکټې ته به لاړ شئ خپل هر څه معلومات به ورکړئ نو تاسو ته به دغه ستاسو ایمیل ادرس جوړ کړي او بېرته به تاسو بل اکاونټ جوړولی شئ. ډېری دوستان دې کې پوښتنه کوي چې موږ نه د انیف اکاونټ ایمیل ادرس هیر ده. دوستانو نو چې ایمیل ادرس هم هیر ده نو دې ځای کې به تماس نیسئ. دوستانو مستقیمه پرفکتور ته نه ځئ تاسو سره کومک نشي کولی هغوی او دغلته خو ژبه تاسو بدلولی شئ. اوس فرانسې ده فرانسې ښه ده. ښه دوستانو دغه اکاونټ جوړیږي څنګه دغه اکاونټ څنګه جوړیږي اول دې ته ځو. دوستانو ګورئ ستاسو پوښتنه همدغه وه دوستانو څه رقم چې تاسو ما نه پوښتنه کړې وه دوستانو نو دا اکاونټ جوړیږي څنګه زه تاسو ته اوس ښایم. ښه دوستانو ودرېږه چې دا پخواني معلومات دوستانو ګورئ کله چې تاسو سې کنکټې هلته وویله که نه نو تاسو ته دغسې صفحه خلاصېږي. دغه ژبه زما ژبه چې د په کمپیوټر مستقیم دغه شوه انګلیسي شوه نو تاسو بیا کولی شئ چې هندي ځینې بېرته فرانسوي کوي نو فرانسوي شوه وکتله دلته بېرته فرانسوي شوه دغسې ځکه ډېری دوستان ما ته مسج کوي زنګونه وهي خپل نمبرونه راکوي زه هغې ته کارت سجوق دومان کوم پاسپورټ دومان کوم انسټاګرام کې ما ته مسج کوي نو ځکه دلته ډېر زیات ثبت شوي دي. ګورئ که چېرته تاسو اکاونټ لرئ دلته به خپل د کارت سجوق نمبر ولیکئ دلته به هم دغه ولیکئ پاسورډ به ولیکئ. صحیح شو بیا به دغه کې خلاص کې خلاصیږي. صحیح شو سرټیفای یعنې کنکټې خلاص بشي. خو که چېرته تاسو نوی اکاونټ جوړوئ ساز د نوی جوړوئ نو هغې دپاره باید تاسو دغلته لاندې راشئ کښې ورته کوم په تلیفون کې هم دغه شی ده په کمپیوټر کې هم دغه شی ده نور هېڅ فرق نه لري. دې باندې به کلیک وکړئ صبر ورته کوو. صحیح شو کله چې دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. دغه صفحه کې دلته تاسو څه کوئ دلته به خپل د کارت سجوق کې چې یا غسیپیسي باندې هم کېږي غسیپیسي کارت سجوق کې ستاسو نیمرو خانجې چې ده دلته به هغه ولیکئ او دا د دیبو د ولیدتي که نه یعنی په کوم تاریخ باندې ستاسو د کارت سجوق اخیستی شروع یې کوم شی ده که نه دلته به ورځ ولیکئ دلته به میاشت ولیکئ دلته به کال ولیکئ. په کارت سجوق کې شته دی تاسو وګورئ همدقسې عنوان یا په غسیپیسي کې همچنان غسیپیسي شپږ میاشتې کارت سجوق یو څلور یا لس کاله او دا دفاع د ولیدیتي یعنی په کوم کال کې ستاسو کارت سجوق یا غسیپیسي ختمیږي هغه به دلته ولیکئ. صحیح شو کله چې دلته ولیکو دوستانو نو تاسو به کښې کم ووایئ کښې کم تم چې ولو نو تاسو نه بیا ایمیل غواړي تاسو ته به ایمیل راځي. کله چې تاسو ته ایمیل راغی دوستانو نو تاسو به ایمیل کې هلته تاسو وایي چې خپل پاسورډ مود پاس ورته وایي خپل مود پاس جوړ کړئ.
صحیح شو. چې جوړ کړئ مود پاس یعنی پاسورډ دغه انګلیسي کې چې پاسورډ رمز خپل رمز جوړ کړئ دوستانو. کله چې رمز جوړ کو بیا چې دا نو تاسو اکاونټ جوړیږي، تاسو به همدغه سیمډیز د بیت راځي همدغه ځای بیا به هماغه خپل د کارت نمبر او کوم پاسورډ تم چې جوړ کړی دلته به ووهئ. که چېرته تاسو نه پاسورډ هیرو نو تاسو به مود پاس ابلوي ووهئ، تاسو ته بیا ایمیل راځي، تاسو به ایمیل باندې ایمیل کې خپل مود پاس کولی شئ چینج کړئ، بیا هم دلته راشئ دوستانو. دغسې اکاونټ جوړیږي دوستانو. او پاتې شوه د دومان خبره چې څه رقم موږ کولی شو دومان وکړو. زه اوس تاسو ته هغه تشریح کوم. فرض مثال تاسو اکاونټ ته رادننه شوئ، ځکه دلته زه اوس اکاونټ نشم خلاصولی دوستانو خپل اکاونټ، ځکه دا ډېر محفوظ ده. بعض وخت کې دغه ویډیو حتی بلاک شي سیستم د خوا نه، ځکه دا یو دولتي سایټ ده دوستانو. که ډېر معلومات هم ته ضرورت و دوستانو، زه انسټاګرام دلته همیشه منشن کوم، تاسو کولی شئ ماته انسټاګرام کې مسج وکړئ، زه تاسو ته ډېر معلومات هلته په اسانۍ او ویډیو کال باندې هم درکولی شم دوستانو، یا ټیک ټاک. که غواړئ پاسورډ ته دومره کې دې باندې کلیک کړئ. 5 مرحلې دي دوستانو. هغه 5 هغه کې یو ځای کې عکس غواړي، یو ځای کې ستاسو معلومات تیار پکې ثبت ده، یو ځای کې ته چېرته اوسېږئ دغه ځای ډول ښه شیان درنه غواړي او ستا پاسورډ دومن کېږي. که اخته سجوخ ته همدغسې هر څه همدغسې ستاسو که چېرته 5 کاله پوره شوي هم دي نو تاسو بېرته دومان کوئ، هغه هم دې ځای نه کولی شئ همدغه اکاونټ هر ټول کارونه ستاسو هم دې ځای نه مخکې ځي دوستانو. په انیف اکاونټ په جوړولو کې نور خاص خبر نشته دوستانو. دا یو دولتي اکاونټ ده، دا دې کې زه د هر چا اکاونټ نشم خلاصولی اوس اته خپل هم. نو دې دپاره تاسو نه هیله کوم که چېرته په دې هم پوه نه شوئ دوستانو، ما ته په انسټاګرام کې یو مسج کوئ دی، خالي مسج سره تاسو وایئ چې انیف اکاونټ مشکل، چې زه پوه شم ما ته ډېر مسجونه ډېر زیات راځي دوستانو، کوم چې ډېر ضروري هغې ته بیا زه رسیدګي کوم انشاءالله. ښه دوستانو دغسې انیف اکاونټ جوړېږي، انیف اکاونټ به تاسو هم دغسې تنظیموئ. زه دپاره ښه وخت ولرئ دوستانو. چینل سبسکرایب کړئ. د فرانسې اړوند ټول اداري کارونه به زه تاسو ته د فرانسې درسونه سره یو ځای راوړم. او که چې د بیا هم مشکل و انسټاګرام زما ستاسو خدمت کې دی.